خنو د نوی کریکټر د جوړولو لپاره به موږ IBIS Paint X اوپن کو. چې کله هم دا اوپن کو نو په پلس نشان به کلیک واخلو، لاندې به لږ سکرول وکړو او 1 by 1 ریشو به سلیکټ کو. د دې نه پس په لیر باندې کلیک واخلو او بیا په کیمرا باندې کلیک واخلو او د کم تصویر چې موږ کریکټر جوړول غواړو نو په هغه به کلیک کو. بیا په دې پکچر باندې کلیک واخلو او دا به لیر 1 ته کو چې بیا موږ ته په ډراینګ کې اساني وي. لیر 2 به سلیکټ کو، په برش نشان باندې به کلیک واخلو، برش اپشن ته بلاړ شو او په دې کې به ډبل پوینټ یو لاین سلیکټ کو. بیا په فینګر په دې نشان باندې کلیک واخلو، لاندې به لږ سکرول وکړو او ایس ټایپ لاین به سلیکټ کو. بیا په دې بلیک کلر باندې کلیک واخلو او د ډراینګ کلر به معمولی شان براون کو او بیا په پکچر د پیس را زوم کو او خپل ډراینګ به شروع کو. په ډراینګ کې به ولې سټیپ دا کو چې د پیس او د ویختو ټول شیپ پر راکو. ما سټارټینګ د چین نه واغستو نو په ټایم لیپس کې را سره وګورئ. دا ریزلټ تاسو کتای شئ نو واپس په پکچر ان هایډ کو او شروعات په وکړو د ویښتو په سټایل باندې. د ویښتو سټایل هم برابر شو نو په ټیک مارک په کلیک کو. په ویښتو کې به ورله د یو لاین اضافه وکم چې پته لګي چې ویښته اړیلي دي. د کرکټر ویښته هم برابر شو نو اوس یې د سترګو د وریځو نمبر دی. وریځې هم ریډي شو نو په دې فینګر نشان به کلیک واخلو، لاندې به سکرول وکړو او ډراینګ ټول به اپ کو. بیا په دې بوټو باندې کلیک کو، دریم نمبر شیپ به واخلو او دغه شیپ پر سترګې د سایز سره برابر کو، خپل ډراینګ به شروع کو. د سترګو ډراینګ هم پوره شو نو اوس پر سرکل د سایز وړوکی کو او د سترګې ایبال به ډرا کو. بیا به د فینګر په دې نشان باندې کلیک واخلو، لاندې به سکرول وکړو، ایس ټایپ لاین به سلیکټ کو او په دې پوټو باندې به کلیک واخلو او دا به اپ کو. د سترګو نه پس نمبر دی د پوزې نو پوزه به هم راکو. پوزه هم را شو، اوس نمبر دی د ګیرې. ګیره هم را شو، اوس نمبر دی د بریتو. بریت هم را شو، اوس د اوریجنل تصویر هایډ کوو نو دا ریزلټ تاسو کتای شئ. د دې نه پس نمبر دی د کلر نو دا کریکټر به اوس کلر کوو. په دې بلیک کلر باندې به کلیک واخلو او په دې کې به د انسان د کلر غوندې کلر راولو. د دې نه پس په برش باندې کلیک واخلو او په دې کې به بکټ سلیکټ کو او بس تاسو کار پوره شو. په دې کې چې اوس کمی سره څنګه رنگ ورکوي نو تاسو ورکول. په دې کې زموږ نه یو هم پوینټ پاتې دی او هغه د سترګو شاینینګ دی. نو پر برش باندې به کلیک واخلو، په دې ځای کې به د بلر والی یو آپشن سلیکټ کو او بیا به د سترګو د شاینینګ دپاره وایټ کلر سلیکټ کو. نو د دې ریزلټ تاسو کتای شئ څومره ریالستیک ښکاري. زما د کرکټر د ویښته خوښ نه شو نو پول به بلیک کم. فاینلی زم کرکټر تیار شو نو د سیو کولو لپاره په لیر باندې او په 3 ډاټ باندې به کلیک کو، لاندې به لږ سکرول وکړو او اخري اپشن به سلیکټ کو او بیا به په 1 by 1 ریشو کې یو نوی لیر واخلو او بیا په کیمرا باندې کلیک کو، یو کرکټر به سکرین ته راولو. زما سره دا کرکټر ډیر شي دي نو د لینک په تاسو په کمنټ سیکشن کې میلاو شي. په دې کې به زه د مین والی یو کرکټر سلیکټ کم او ما چې په دې 1 by 1 ریشو کې کم لیر اغسته دي د دې لیر سره به د بلو لاین برابر کم. د بلو لاین د لیر سره برابر شو نو وای چې ستا کرکټر برابر دی. د دې نه پس په ټیک نشان باندې کلیک واخلو او بیا به په دې لیر باندې کلیک نو موږ چې دا کم کرکټر سکرین ته راوسته نو دا په دې دویم لیر باندې نو دا به 1 نمبر ته کوي.
چې دا 1 نمبر ته شنو پر کیمرا باندې بکلیک واخلو موږ چې کوم کریکټر تیار کړو نو هغه به سکرین ته راولو په دې کې اوس ډیر زیات احتیاط کوو نو دا کریکټر به وړو کې کو او سکرین به را زوم کو او دا نوې کریکټر به د رزلټ لپاره پرفیکټ راولو چې دا د لاندې یو سره برابر شول نو په دې لار باندې بکلیک کو او د دې ډوپلیکیټ په جوړ کو چې کله هم د دې ډوپلیکیټ جوړ کو نو یو پیس په لاندې راولو د دې لاندې یو سره به پرفیکټ راو نو د آی بلینکینګ لپاره به موږ د دې کریکټر سترګې لري کو یعنی د برش کلر ول سکرین کلر کو او دوه سترګې به ریموو کو او بیا به برش دا کلر بلیک کو او د سترګو په ځای به یو بلیک لاین راکاګو دا لاین ډیر زیات پیړو نو دا به نری کو او بیا به یو لاین راوکاګو نو دا ډیر زیات نری نو لږ معمولی شان به نو تاسو اوس دا رزلټ کته شي دي ښکاری شي سترګې پټه کړی دا او باندې ښکاری او د دې نه پس په بلیک کلر باندې کلیک واخلو او د سکین دا کلر به واپس سلیکټ کو او په دې لار کې چې څومره هم پټه باندې ښکاری نو دا ټول به کلر کو صرف په د باندې سول د سکین کلر ورکو دینه پس په دې کلر باندې کلیک واخلو خپل فیورټ کلر به سلیکټ کړو د کپلو لپاره نو بس زه به صرف شلوار له کلر ورکم د کلر کې دونه پس په دې لیر باندې کلیک واخلم او په 3 ډاټ باندې به کلیک کوم لاندې بلک سکرول وکم او دا به سیو کوم د دینه پس په کروماټون اپلیکیشن اوپن کوم او په سٹارټ باندې به کلیک واخلم دینه پس په اوکے باندې کلیک کوم او لیفټ سایډ ته پر کارټون باندې به کلیک واخلم نو په دې کې زم سره کریکټر ډیر زیات دي نو زه بلاندې سکرول وکم او د خپل کریکټر در اوسو لپاره به امپورټ کسٹم باندې کلیک واخلم او پرام ډرایو ته به ټیک مارک وکم او په لوډ اپشن به کلیک واخلم او ګیلری ته به انټر شم او ما چې کوم کریکټر تیار کړی دی نو هغه به کلیک کوم او همدغه کریکټر به سکرین ته راشي مونږه د علي خان د کریکټر تیار کړی دی او په دې کې مسله دا راځي چې دا سترګې پټې نو ماسک ور سره راځي او کوم د شونډو لوکیشن ته وګورو نو دا په ځنه پرتی دي نو دا مسله به مونږ حل کوو د کریکټر په جوړولو به زه تاسو ته بل ویډیو جوړ کم نو بیا ور سره هغه وګورئ په دې کې تاسو صرف زموږ یاد کړئ چې کریکټر به موږ څنګه ډرا کوو